درمانه لکه څه حساب دی څه پوزیشن دی بس پوزیشن دا ده چې نیازک هر څه وسوله او وبشي هلکه هغه وسوله او کېږي به کله دا وګوره د هډوکي ته وګوره تک تور شو دا خو هډوکی دی که نه نو چې هډوکي وسوځل شي نو غوښه به څه پاتې شي هډوکی سخت دی که غوښه پروګرام کینسل دی لکه بلې به کینسلي دا کاڼې خو لر کې که نه شابه کپړه راوله ګرم دی کپړه راوله کپړه کپړه راوله مکه یې پتیله وانړې پروګرام دی کینسل کو کپړه راوړي که نه پروګرام کینسل والا پروګرام صدر صاحب ویلي لکه دا زما چې خود کې دی راغسته یالله خیر ستام ځواني واورئ یالله خیر بچه په چاړه باندې چاړه راواخله هلته چاړه ده چاړه کپړه باندې دا صفا کا دیناو ته دیناو ته دا کپړه باندې دا صفا کا پرې دغه به کیږي خیر نه داسې نه داسې په نخلي که نه نن خلي ډایرکټ ولا نن خلي دغه دی پاکه صفا کوم ټیکر مکو یار فکر نه زما د روغ خبره چې دا کټوله نه دي روانه اورې ٹھیک हो गया भाईजान نیازک په شرم پسې راغستی نه ماړه ماشاءالله پارټي کینسل ماشاءالله الکه کې دی وته نورم بس دا بس کې دا پروت دی ښا بله ورځ به ویلي نه وایي پروګرام کې ارشاد ښه درمانه شیرینو تا ته ووایم که ده ته ارشاد زه وایي چې لاليه لیونیه زه په ګوړه باندې مرمه په زخرو پسې ګرځې بې پیدې په دوکانونو لاليه لیونیه زه په ګوړه باندې مرمه په زخرو پسې ګرځې بې پیدې په دوکانونو یخ کلو نازولو بې نقابه ورته مه ځئ شیخانو لګولي دي کیمرې په دوکانونو او دغه درې شعرونه به ووایم واحد نه دي خوښ ته ته وایې نه ترنم کې نه وایي کمه قش مله نیازکه ته به ما ډرامې کړې مړه په ترنم کې ډېر خلګي نو ماله هغه خو دوه درې شعرونه دي دغه درې به په منځ کې ووایې که نه ما په ترنم کې کم دی چې هغه مونږ چې تلو هغه برج خلیفه هغه زمانه هیر دی طرز دی مسلمان ډېر ښه کمپوز دی دغه ښه په ایمان داسې به درته ووایم که مزه یې وکړه ښه دی زه ته ووایې په ترنم کې لګو ترنم کې نه شي ویلی رانه نیازکه ته خو ستړي کول کې ښه شابه ده ما نه دی شعرونه مې یار کړه برج خلیفه نه وتې دایرې وتې دایرې وتې له دایرې نه یو نښتې په ټپه کې یو شیخ کاکا خفه نه شې مونږه په نشه کې یو برج خلیفه راته مسجد شیخ زاید ښکاري ستا موټر مو ووخو ګیر دې په لانجه کې یو او ما پې مشکل جوړې کا مونږ تاوان منو که نه یو دې په ویزه کې یو او بل دې په کوټه کې یو بس دقسې مې وي نو صحیح دی ولې ته زما نه 2 ګنټې پروګرام ریکارډ کړې که څه او 12 بجې دي نیازکه ته را سره کښېنه چې څه ووایم او څه به راته ته ووایې درمانه پروګرام کینسل یاره شعرونه راته یاره صحیح یادېږي نه خو بس چې څه مې په خوله راغلی دغه ترنم به ورته دی لږ لږ وایي ګوره دا خو ما ته پته نشته چې شاعري د چا ده دغه به ورسره ووایې که نه او ما خو داسې ووایه ورسره شعرونه 2 یاد دي نعمت خانه ته غلی ته خو یې را سره زمزمه کوې او پیرک به ځه
لکه ویجاړه صحرا زړه مې پکې تنګ دی کلی ړنګ دی ړنګ دی بېله تانه کلی ړنګ دی لکه ویجاړه صحرا زړه مې پکې تنګ دی کلی ړنګ دی ړنګ دی بېله تانه کلی ړنګ دی ړنګ دی بېله تانه کلی ړنګ دی لکه ویجاړه صحرا زړه مې پکې تنګ دی او کلی ړنګ دی ړنګ دی بېله تانه کلی ړنګ دی ړنګ دی بېله تانه کلی ړنګ دی زخمی می هر یو ارمان ریخی ریخی می گریوان زخمی می هر یو ارمان ریخی ریخی می گریوان زخمی می هر یو ارمان او ریخی ریخی می گریوان ستا د یادونو د لښکر سره می جنګ دی او کلی ړنګ دی ړنګ دی بېله تانه کلی ړنګ دی ړنګ دی بېله تانه کلی ړنګ دی لکه ویجاړه صحرا زړه مې پکې تنګ دی کلی ړنګ دی ړنګ دی بېله تانه کلی ړنګ دی ړنګ دی بېله تانه کلی ړنګ دی شپه نه سحر می آرام په غم لړلی ماښام شپه نه سحر می آرام په غم لړلی ماښام د مازدیګر منظر لا نور بدرنګ دی او کلی ړنګ دی ړنګ دی بېله تانه کلی ړنګ دی ړنګ دی بېله تانه کلی ړنګ دی لکه ویجاړه صحرا زړه مې پکې تنګ دی او کلی ړنګ دی ړنګ دی بېله تانه کلی ړنګ او ړنګ دی بېله تانه کلی ړنګ دی بس دی نیازکه ها حرام نه وه مکروه شان نشه یې راباندې وکړه د ډېرو ګناهونو نه توبه یې راباندې وکړه اذان یې وکړو زه یې د ماسخوتن د مونځ امام کړم چې شپه کله پخه شوه نو ټپه یې راباندې وکړه اذان یې وکړو زه یې د ماسخوتن د مونځ امام کړم چې شپه کله پخه شوه نو ټپه یې راباندې وکړه زه چې په ړومبي دیدن بیخي ګونګی ولاړم د نوې یارانۍ زړه قیصه یې راباندې وکړه خبرې یې د شاتو او شکرو نه خوږې وې کمال شو په بل کلي کې شپه یې راباندې وکړه ډېر بس